د آدم علیه السلام او شیطان ترمنځ د پیښې د کیسې لنډیز بیانوم چې څه وشول د دوی ترمنځ چې کله د شیطان او آدم علیه السلام دښمني پیل شوله. کله چې الله پاک د آدم علیه السلام د خلق کولو یا د پیدا کولو اراده لرله، ملایکو ته یې خبر ورکړ چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. ملایکو الله پاک ته عرض وکړ آیا په ځمکه کې داسې څوک ټاکي یا داسې څوک پیدا کوي چې فساد به کوي او وینې به تویوي؟ په داسې حال کې چې ستا حمد او ثنا او تسبیح خو موږ کوو، یعنې موږ ستا فرمان منونکي یو او ستا ثنا بیانونکي یو مخلوق یو، نو داسې یو مخلوق ته څه اړتیا ده چې په ځمکه کې به فساد کوي او وینه به تویوي؟ الله پاک ملایکو ته په ځواب کې وایي چې زه په هغه څه ډېر ښه پوهیږم چې تاسې پرې نه پوهیږئ، یعنې تاسې نه پوهیږئ چې زما اراده څه ده او زه به څه رقم مخلوق پیدا کوم په ځمکه کې. زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. اوس پوښتنه دا ده چې ملایکې څنګه وپوهېدې چې د آدم علیه السلام نسل به فساد کوي او وینه به تویوي؟ علما ورته ډېر احتمالات بیان کړي دي. یو دا چې ښایي ملایکو پر ځمکه د پخوانیو مخلوقاتو لکه پیریانو، کړنو او نورو عملونو باندې قیاس کړی وي چې تر انسانانو پخوا پیدا شوي وو او ورانکاري یې کړې وي. دویم دا چې ښایي الله پاک چې کله ملایکو ته د آدم علیه السلام د پیدا کولو خبر ورکړی وي، د ده اوصاف او نور جزئیات یې ورته بیان کړي وي او معلومات یې ورکړي وي چې دی به څنګه خلیفه وي او نسل به یې څنګه ژوند کوي او څنګه به دوی ژوند لري او څنګه به نور سیستمونه یې د دوی الله پاک به دوی پوهولی وي، نو ځکه ملایکو دغه استدلال کړی. د شیطان په اړه د قرآن کریم د ډیرو آیتونو دلالت دا دی چې دی د پیریانو له ډلې و. ځینې بیا وایي شیطان د ملایکو استاذ و، ځینې وایي چې د ملایکو له ډلې و، خو د قرآن کریم آیتونه په دې باندې واضحا دلالت کوي چې شیطان د پیریانو له ډلې و او له اوره الله پاک پیدا کړی دی. همدغه آیت چې موږ تاسې ولوست پکې راغلی و چې کان من الجن ففسق عن امر ربه، دی د پیریانو له ډلې و چې د خپل رب له امر څخه یې سرکشي وکړه یا ووته. شیطان له اوره پیدا شوی او ملایکې له نوره. د قرآن کریم ډېر آیتونه په همدې ټینګار کوي چې پیریان الله پاک له اوره پیدا کړي او ملایکې له نوره. نو په دې اساس شیطان د پیریانو له ډلې دی او ملایکو سره یو ځای شوی و او الله پاک د امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. کله چې الله پاک آدم علیه السلام له خاورې او له اوبو څخه جوړ کړ او په هغه کې خپل روح پو کړ، کله چې روح د آدم علیه السلام له سر نه پښو لوري ته روان شو، مخکې له دې چې پښو ته یې ورسیږي آدم علیه السلام د راپاڅېدو هڅه وکړه. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې خلق الانسان من عجل. په بل آیت کې الله پاک فرمایي وکان الانسان عجولا، انسان عجله کوونکی و یا دی. کله چې د آدم علیه السلام پیدایښت او خلقت بشپړ شو، الله پاک ملایکو او ابلیس ته امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. ټولو ملایکو سجده وکړه پرته له ابلیس علیه اللعنت. ابلیس آدم علیه السلام ته له سجدې انکار وکړ. قرآن کریم کې الله پاک د ابلیس علیه اللعنه استدلال موږ ته ښیي چې د ولې سجده ونه کړه او څه یې وویل. الله پاک ورته ویل چې ولې د سجده ونه کړه. دی څه وایي په دې اړه؟ د قرآن کریم د الاعراف سورت په څو آیتونو کې درته ترجمه کوم چې دا داستان په خپله بیانېږي چې ابلیس ولې سجده ونه کړه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وای موږ ستاسې د پلار یعنی آدم علیه السلام هستونه یا پیدا کونه یا خلقت پیل کړ، بیا مو ستاسو د پلار صورت جوړ کړ، بیا مو پرښتو ته امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. په دې امر سره ټولو سجده وکړه، خو ابلیس سجده ونه کړه، ځان یې سجده کوونکو کې شامل نه کو. الله پاک آدم علیه السلام ته یوه جوړه بیبي هوا پیدا کړه، دواړو ته یې امر وکړ چې جنت کې هستوګن شي. الله پاک ورته فرمایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. او ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په جنت کې اوسیږئ، هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ، خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ، که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ.
کله چې آدم علیه السلام او بیبي حوا جنت کې هستوګن شول، الله پاک ورته هر څه حلال کړي وو، خو له یوه شي یې منع کړي وو چې هغه به نه خوري. د دغې شي په اړه روایتونه مختلف دي. ځینې وایي غنم و، ځینې وایي سنبل و، ځینې وایي نور شیونه و، خو الله پاک ته ښه معلومات دی چې دغه څه شی و. خو یو شی و چې یو خوراک و چې الله پاک آدم علیه السلام د هغې او بیبي حوا له هغې منع کړي وو، او دا د الله پاک امتحان دی. کله چې دوی جنت ته لاړل، شیطان لاس په کار شو او خپله دشمني یې پیل کړه. شیطان دوی ته وسوسه اچوله تر هغې چې همغه منع شوی شی یې پرې وخوړ. ځینې روایتونو کې راځي چې شیطان به د جنت دروازې ته نږدې ورتلو او آدم علیه السلام ته به یې ویل چې دغه منع شوی شی وخورئ، او ورته ویل به چې زه ستاسې خیرخوا یم، او قسمونه به یې ورته کول. ورو ورو یې هغه دواړه دې ته قانع کړل چې دغه شی وخوري. همدا چې منع کړی شوی شی وخوړ، له دوی نه هغه جنتي لباس وغورځېد چې دوی پرې پوښل شوي وو. دوی ورخطا شول او د جنت د ونو پاڼو نه یې چې ځینې روایتونو ته راځي چې د زیتون پاڼې وي، ځانونه یې پټ کړل. په دغه وخت کې الله پاک پر دوی باندې غږ وکړ چې آیا ما تاسې د دې شي له خوراکه نه وی منع کړي، او نه مې و درته ویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ په تفسیر کې راځي چې آدم علیه السلام الله پاک ته وویل چې بالکل ای ربه، خو شیطان ستا په نوم قسم کوو، ستا په نوم چې څوک قسم کوي څنګه به دروغ ووایي؟ بیا آدم علیه السلام الله پاک ته زارۍ پیل کړې چې ویې بخي او توبه یې قبوله کړي. الله پاک یې توبه قبوله کړه، خو ورته یې وویل چې ټول ښکته شئ، ته، بیبي حوا، شیطان او نور هغه مخلوق چې الله پاک ځمکې ته رالیږل، ټول یې له ځمکې راښکته کړه چې له جنته ووځئ، ځمکې ته ښکته شئ او تاسې به تر قیامته په دغه ځمکه کې اوسیږئ. په همدغه ځمکه کې به ستاسې ژوند او مرګ وي، او له همغه ځایه به بیرته راویستل کیږئ. د روایتونو په بنسټ آدم علیه السلام هند کې او بیبي حوا سعودي کې راښکته کړای شول، او بیا دواړه سره یو ځای شول. شیطان هم راښکته کړای شو، او له همغه ځایه د دوی ترمنځ دښمني شروع شوه، او تر قیامته به دا دښمني روانه وي.